میدان وردګ چې یو کلتوري ولایت دی، اوسیدونکي د نورو ولایتونو په پرتله ځانګړي ډول جامې ګنډي. خیاطان وایي چې د جامو د نورو ډولونو ترڅنګ قاسمي غاړه او څلور کنجه لمن ډول جامې تر ډیره د دې ولایت اوسیدونکي زیاتې خوښوي. د دې ولایت خلک چې دي څه آزاد کالي خوښوي او ترخیزو دا بخۍ ډېرې خوښوي، او د نورو ولایتو لکه د جلال آباد ولایت چې دی هغه ډېر ساده کالي خوښوي، دا کالر غاړې خوښوي او پټۍ خوښوي. خو د میدان وردګ ولایت خلک چې دي په عام توګه به درته وایم چې ټول د هغه چمکدار ډېر خوښوي، قاسمي غاړې او چمکدار. خلک ډېر قاسمي کالي ترخیزدار خوښوي. ترخیزدار کالي د جې غټ رواج ده، رسم و رواج خلک کالي ترخیزدار او واسکټ سره یو لوی څادر. دا ډول جامې چې تر نورو یې ګنډل یو څه سخت بریښي، خیاطانو یې هم د ګنډلو لپاره شپه او ورځ یوه کړې. وایي د اختر په رانږدې کېدو یې کارونه ډېر ښه شوي چې د شپې او ورځې لسګونه جوړه جامې ګنډي. کارونه ښه دي ماشاءالله، نظر د خلکو اقتصادي وضع ته اوس هم کارونه ښه دي. د ورځې زه خو تنها یم، یو دوه نفره شاګردان مې دي، د ورځې 5 جوړې 6 جوړې داسې تر 7 جوړو پورې ګنډو، او په ټول سیزن کې هم ګنډلي داسې 1.5 سل جوړې او 100 جوړې هم نیولي دي. د خیاطۍ کارونه چې دي دلته زښته زیات دي، نو په داسې وخت کې په دې موسم کې کارونه زیاتېږي. تاسو ته دا معلومات کېږي چې زموږ کالي دلته زښته زیات دي دا مهال، او کارونه څنګه دي ښه په مخ روان دي. د خیاطانو په خبره د ساده ډول جامو ګنډلو دود اوس کم شوی او تر ډیره یې ساده جامې سپین ږیري خوښوي.